دا یو ورور سوال کړی دی، ناشنا سوال یې کړی دی، وایي سپی چې مړ کېږي نو ساعت یې څوک اخلي؟ او که ته وایې چې ملک الموت یې اخلي، نو رسول صلی وایي چې هغه کور ته ملایک نه ننوځي چې کوم ځای کې صحیح سپی. الجواب، اولنی به دا خبره ذکر کو د فائدې لپاره چې د ځناورو نه ساه څوک اخلي. دا مسله تاسو ته معلومه؟ چا ته معلومه؟ نو دې آیت دلیل شته چې د ټولو نه ساه اخلي. قرآن کې خو صدق چې قل یتوفاکم، تاسو نه اخلي. ناول دا مسله بیانو چې د ځناورو څارویو نه ساه څوک اخلي. دا خبره خو واضحه ده چې د آدم د بچو نه ساه څوک اخلي؟ ملک الموت اخلي. قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بکم، دا واضح شو. بیا ساه د ځناورو او د څارویو نو په دې کې نه آیت شته چې په کې دی چې دوی له سام دی اخلي، نه په دې کې صحیح حدیث دی. نو ځکه په کې بیا د بعض علماو اختلاف دی. بعض علما یو روایت ذکر کوي چې هغه سندن ضعیف نه منګړت دی. شیخ البانی رحمه الله ته منګړت وایي. امام عقیلی راوړی دی، په هغې کې دا دي چې آجال البهائم د څارویو ځناورو چې هغه هر قسمه آجالها فی التسبیح، چې څو پورې د الله پاکي وي دا به ژوندي. فاذا انقضى تسبیحها، چې کله دا پاکي ویل بند کړي، قبض الله ارواحها، الله دې ساه واخلي. وليس الى ملك الموت من ذلك شيء، او ملک الموت په لاس کې وایي څه نشته دی. لکه دا صحیح وي خبره واضحه ده، خو دا سندن سره ضعیف دی. نو بعض علما دا وایي چې ټولو د ملک الموت ساه اخلي، او ان شاء الله چې دلیل په دې چې واضحه نشته، نو دا خبره به دغه عام پرېږدي چې ملک الموت د ټولو نه ساه اخلي. د شیخ ابن عثیمین رحمه الله نه یو پیر یو کس ته پوښتنه وکړو، وایي شیخ صاحب د ځناورو نه ساه څوک اخلي؟ غوسه شو، وایي صرف دا مسله پاتې شوې ده. هغه مسلو کې ګوتې مه وهئ چې د ضرورت نه یي. الله او د الله رسول نه ده بیان کړي، چې نه ده بیان کړي پرېږده، بس ده. ته خپل سوچ وکړه، تا نه به څوک ساه اخلي، خو واضحه ده، د هغې لپاره تیاری پکار. بیا ضرور وایي چې هلته خو ملایک وي کور ته نه ننوځي چې سپی پکې، نو د سپي نه څنګه ساه اخلي؟ او هلته موږ وایي چې انشاءالله زړه په دې مطمئن کېږي چې د ملک الموت د ټولو نه ساه اخلي، نو د دې نه څنګه اخلي؟ جواب چې دا کم حدیث کې راغلی چې ملائک کور ته نه ننوځي، نو مطلب دا چې د رحمت ملائک نه ننوځي. نور عام داسې عام نه دي منع شوي چې بلکل ملک نه راځي. اوس هر انسان سره دوه ملائک دي چې هغه ښه عمل او بد عمل لیکي، دا خو زر په هر ځای کې دي. نو کور کې سپی هم دی، دغه ملائک پکې هم دي. نو دغه شان د ملک الموت ډېر خلکو نه ساګانې اخیستي دي، او په کور کې دننه سپی شوي دي که نه شوي. سپی په کور کې او سړی پکې مړه شوی دی، ښځه مړه شوې ده، د رحمت ملایک نه راځي. لکه حدیث کې دا دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ملایک ګرځي په دې لارو کوڅو کې، او هغه کورونه او هغه ځایونه ګوري په کوم ځای کې چې د الله ذکر کېږي. نو ستا په کور کې د الله ذکر نه کېږي، سپی پکې دی، دغې ته دا ملایک نه راځي. څومره غټ خیر نه سړی محرومه شو. او ستا په کور کې د الله ذکر کېږي، د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه د هغه په طریقه اعمال کېږي، سپی پکې نشته، دا ملایک یې ته نه ورسي. خو بعض علما پکې دا خبره هم ذکر کوي، وایي ځناور چې دی ځناور الله یې وجني په خپله. الله یې څنګه وجني؟ ژوندي به سړي کې مړه شي. نو ملک الموت دې ساه نه اخلي. ساه دې چا واغسته؟ الله ته واغسته. والله اعلم. داسې د فایدې لپاره مې دا خبرې ذکر کړې.